بسم الله الرحمن الرحیم. resolution 18 of MS Word 2016. اتلسم نمبر درس ته زموږ تاسو سره نن موږ تاسو انزرټ ټاب سٹارټ کوو. ګوري په هم تاسو فایل مینیو او هم ټاب سکو سټیپ بای سټیپ ولوستل سي دا نن راځو لکه چیرته انزرټ ټاب ته راځو. په خپل د انزرټ ټاب کوم د نور ټابونو په شان سره کوم خپل ریبون لري. خاطر سره ما سره دی ریبون دی او بیا په ریبون کې ما سره مختلف قسم لري ګروپس لري. ښه لکه پیجز ګروپ نو خاطر سیمبولز ګروپ پورې. ښه او بیا په هر ګروپ کې سره مختلف قسمه کمانډز لري. موږ سره کڅ کول پیجز ګروپ باندې سټیپ بای سټیپ کار کوو. سیدا پیجز ګروپ. ها ګوري کنټرول دبليو پریس کوم پس کنټرول پلس ان. ها انزرټ ټاب تل کړه زما سوي لکن سو کا کور پیج جوړ کا. مته سره کنه په خام ویډیو چې په مايکروسافټ ورډ 2016 کې تاسو کولای شئ سمپل ډیزاین مو کې. ها څنګه سم ډیزاین ساده ډیزاین. ها اوس زما له غوړم څه کوم یو دنه کور ډاونلوډ کړم یا مې یو کور مې پکار دی په دې ځکه کلیک کوم. ها کور پیج باندې کلیک کوم. اوس ګوري ورته دلته اوس ما سره مختلف قسم چې لکه دي کورونه دي. ښه چې ما سره کورز لکه د چپټر پوخ یا مطلب د کتاب یو پوخ اوسې دا زه په دې کلیک کوم لکه نو ما سره څنګه شل کوم ډایرکټ هغه پوخ را ډاونلوډ کړی شو. ښه یا ما سره مطلب راغی. ښه خلک د کوم د سکه کولا ډرا کې جوړوي فوټوشاپ کې جوړوي. سره خو بعضه بل سکه چې مطلب غوړي سکه یو ساده غوندې کور پیج سکه راوړي کوم ځای باندې د براش پس انزرټ ټاب به چې باندې کلیک وکړه کور پیج باندې. ښه دا که څه مطلب غواړي کلیک کړي باندې اوس ګوري ما سره څنګه شو ډایرکټ راغی. ښه لکه څه برکه ده چې لکه سیلز برکه ده دغه سم مطلب دا چپټر څه برکه ده یا دا مطلب دا پوخ څه برکه ده سیلز برکه مور سکل ورکل. ښه راځه ورپسې تم چې مطلب دا قسم نوي سو کما ته یو بل ملکه په کار دی دا قسم اوس کلیک کړي باندې اوس ګوره ما سره څنګه شو ډایرکټ امغه پیج کور چې ما سره راځي چې دا ځکه راځي دا د چپټر یا د یو کتاب اولنې صفحه وي. ښه یو ډیزاین دی یو شکل دی. سره ښه بیا کله سوي چې مطلب په دې شکل سو کما ته د قسم اوس کلیک کړي باندې څنګه شو ما سره ډایرکټ دا د شکل باندې راغی. خلک مطلب دینه ذات کار اخلي. ښه دا مطلب خلک څه کوي ذات استعمالوي. ښه دا څه مطلب وایي چې په دې شکل نو سو کا کلیک کړي باندې دا قسم اوس اوس ګوره دا یو څه خاصه ډیزاین دی رنگ پکې ذات ښه کلرفل دی. ښه دا څه مطلب تاسو نه غواړئ سو کا کور پیج لار شل قسمه په کار دی دا قسمه کلیک کړي باندې دا یو ښه سټایل دی. ښه سیدا داسې په خپل ډیزاین کول شي څه خبره نشته پکې دا ټمپلیټ شکل باندې الریډي میډ دی مخکې تیار جوړ شوی دی. ها نور د مطلب په کار شو کلام د ورپسې راشه ګوره الکه داسې اوس کلیک کړي باندې څنګه چل شو ما سره ډایرکټ هغه کور پیج څنګه شو راغی ما سره. ها کدا تاسو په کار نشو بل یو غوړل د کلیک اور باندې لکه څه قسم اوس کلیک دا قسم غوړم نو ګوره ما سره څنګه شو ډایرکټ دلته راغی. سیدا یا تاسو مطلب دا قسم نه غوړي بل قسم لکه په کار دی ګوره دلته اوس ما سره رقم چي دي سټایل نه دی. ښه دا موټر ولا راشي کلیک کړي باندې ګوره څنګه شو ما سره دغه کور پیج راغی. ښه دا څه مطلب تاسو نه غوړي بل په کار شل د سوکا او ته چې مطلب دغه ماته راوړل کلیک کړي باندې اوس ګوره دا یو سیمپل ډیزاین دی خاصم دی. سره ښه دا څه مطلب نه غوړي بل په کار شل درته نو څه کوو دې نه ډاونلوډ درته. ښه یا مطلب څه کوو راوړای درته. ښه نور دې مطلب په کار شل سو کل تلاش ورپسې ته چیرې دا قسم اوسې دا اوس ګوره په دې شکل ما سره راغی. یا کته وای چې مطلب دا قسم اوسې کلیک کړه سره دا اوس ما سره صحیح شو. دا تاسو څه کوئ استفاده کوئ دا یو مطلب خدای خاص منظم راځي. سره دلته مطلب ورته تاریخ نوښته کوي لکه دغه تاریخ دی. سره د څه بارک دی دا چپټر څه بارک ما درکل چې سیلز بارک اوس ماته چې مطلب ډاکومنٹ سب ټایټل څه مطلب شلکا سره خو ما سره چې شلکانو دا پروشات شو یعنی خرڅلاو کوم دی دا ما سره جنرال ټاپک شو الکه د دې کوم تم چې لکه د 2015 کال هغه مطلب 14 کال زما په کار دی. ښه سیلز زما په کار دی صحیح شو دا سب ټایټل شو سیل ما سره مین ټایټل شو لاندې سب ټایټل. سره دا مخکې تیار جوړ شوی سو که صرف پکې ایډیټ راوړه تاسو ګوره مطلب اتر کمپنی څوک دا کپټون کې کمپنی دا. سره تاسو دې څه کولای شئ دا مطلب رول شي. ښه وای چې مطلب څه کله ختم کا یا ته چې مور کور پیج فرام office.com تاسو مطلب کولای شئ office.com نو نور راوړئ. ښه څه خبره پکې نشته او کوم چې ریموو کا کلیک کړئ باندې څنګه چې ما سره ختم کړئ شو. ښه ریموو څه کړه مطلب ما ته مکمل ختم کړل سکل لمن جوړ ته په خپل بازو کا څه کولای شئ ډیزاین کولای شئ. ښه دلته بیا ځکه ولا کنه څه قسم ګوره ډراون پسې ما یو څه ډرا کړ. ښه دا قسمه دا مل کراوډ سره کلیک کړئ باندې مطلب څه کوي تصویر ور کوي نور شان تر انزر کوي. دا ورسته وای ټیکس باکس دا خبر روان دي. ښه کلرونه ورته ور کوي رقم سټایل پیسه کې اپلای کوي. خرازو بیا ته انزرټ ټاب ته بل لکه سوي چې بلینک پیج اوس ګوري ورته ما سره څه څه پیدا کړم پلن یو صفه ده اوس لکه زما سره څه چیرې یو بل سپینه صفه اخلم ډاکومنٹ نه اخلم بلکې صفه اخلم چې شکه په دې ډاکومنٹ ول کله سبا کوم په دې کلیک وکم اوس ویل کانو پیج 2 اپ 2 شوز ما سره ته دې باندې کلیک کوه. ها شارټکټ دې په لکه چې کنټرول انټر واسوا کنټرول انټر ګوره څه کول شي په امدې کرنٹ ډاکومنٹ کې ته مطلب کول شي
بلانک پیج څه کې هغه ورته اډ کې اضافه یې کې یا کنټرول انټر وهه هلته راشه ورپسې دې باندې څه وکړه کلیک وکړه صحیح ده بل لکه سوچ چې پیج بریک اوس ګوري پیج بریک نه څه مطلب دی لکه نو مطلب غواړي څه کې صفحه بریک کې بریک څه مطلب لکه نو په دوه برخو ویشل ښه صحیح ده ګوري دا قسم دلته لکه ما څه کړو نوی شکل چې مساوي RAND صحیح ده ښه انټر کوم لکه اوس لکه داسې غواړم چې څه مطلب دغه لیکل په دوه برخو ویشم څه قسم څه برخه دې مطلب لاندې راشي سره په دې صفحه کې پاتې شي نو څنګه چل وکړم دلته بودرېږم ښه صحیح شو څه وکړم لکه پیج بریک باندې وکړم کوم انسرټ کلیک کړئ باندې څنګه چل شو د کرسر نه لاندې چې کوم دی څنګه شو هغه بادي صفحې ته راغلی ته دا څنګه کولی شي ګوره دلته ودرېږه لنډه طریقه باندې کنټرول انټر ووهه څنګه چل شو ما سره بیا هم بریک کړلی شول دا بعض اوقات په غریږي درته وایي چې مطلب څه وکړه دا لیکل چې کوم دي څه کړه بادي صفحې ته راوړه دا به څه کوي ته به دا بریک کوي به یې ښه چې دا د لپاره شرکټ چې وه کنټرول انټر کوم دی چې مطلب غواړې بریک کې هلته ودرېږه او څه ووهه کنټرول انټر ووهه تا سره به څه کوي شي بادي صفحې ته به راشي ده او که بیا مطلب دوباره غواړې څه وکړه بک سپیس پریس کړه ورپسې تا بیا پاس ویسي ده نو کنټرول انټر باندې څه کېږي لکه دغه بریک کولی شي او بیک سپیس باندې څه کېږي لکه دوباره بیا جوین کېږي ما سره سیده ښه دې کې نور څه موږ تاسو سره نه و دا زموږ تاسو سره پیجز ګروپ چې موږ تاسو ولوستو